بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن موږ د یو زبردست پروجیکټ په طرف باندې هغه پروجیکټ زموږ پی او اس باره کې دی. پی او اس نه مقصد دی پوینټ اف سیل. د دې پروجیکټ لپاره موږ کوم لینګویج چې انتخاب کړی دی هغه سی شارپ لینګویج دی او بیک اینډ مقصد ډیټابیس چې موږ جوړو نو هغه به په سیکول سرور کې جوړو. د اینا وخت لا تر زیاته پورې 1 by 1 به موږ سره اوسئ. انشاءالله تاسو ته ټولې مکملې ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوو ان واټ سټپ بای سټپ. په دې لومړني لیکچر کې موږ د خپل پروجیکټ انټروډکشن کوو، د هغې ریکوایرمنټس باندې اول ځان پوه کوو او بیا به له خیره سره پریکټیکل مخکې ځو. لیټس ګیټ سټارټډ. پروجیکټ ټایپ POS, it means point of sale باره کې دی. project name pharmacy management system. pharmacy management system نه مقصد لکه د دواخانې په باره کې موږ دا سیستم جوړو. کولی شو موږ د دې پروجیکټ نه د دې سافټویر نه بیا په جنرال سټور کې هم استفاده وکړو. زمونږه لومړی انټیټي چې کومه ده هغه د سپلایر په باره کې ده. سپلایر هغه چاته ویلی شي چې موږ د هغه نه مال راوړو، هغه چاته ویلی شي چې موږ د هغه نه پروډکټ اخلو. سپلایر زمونږ انټیټي ده. سپلایر آی ډي، سپلایر نیم، کانټیکټ نمبر، ایمیل، ویب سایټ دا د هغه اټریبیوټس دي. بل یو انټیټي موږ لرو سټاک. سټاک نه هدف دا دی چې کله موږ مال راوړو موږ سره لکه یو ذخیره وي. سټاک ذخیرې ته وایي. په دې کې به پروډکټ آی ډي، پروډکټ بارکوډ. یو خبره بله یاد ساتئ، زموږ دا سافټویر لکه د بارکوډ فنکشن هم لري. یعنی مطلب که تاسې مطلب یو بارکوډ سټاک ته چېرته جمع کوئ د بارکوډ په ترو باندې په اسانۍ سره جمع کوی شي. چې کله موږ سیل کوو نو په اسانۍ سره به یې د بارکوډ په ترو باندې سیل کولی هم شو. یعنی بارکوډ سیسټم به موږ دې کې ایډ کوو. پروډکټ نیم نه هدف څه دی؟ آیټم نیم، جنس نوم. یونټس معنا کوانټیټي. شارټ که موږ مکمل لیکو کوانټیټي، ان شارټ وی کین ټایپ QTY. یعنی مطلب څونه دانې موږ سره په سټاک کې موجود دي. پرچیز ریټ د آیټم موږ ته په 100 باندې راځي. سیل ریټ د آیټم موږ په 100 باندې خرڅو. ایکسپایري ډیټ وچ از ویری امپورټنټ. لکه موږ سره دا ضروري ده چې مطلب د آیټم موږ په کم تاریخ باندې جوړ شوی دی، یعنی کمپنۍ په کم تاریخ جوړ کړی. د دې ایکسپایري ډیټ څه دی؟ موږ چې کله به یو آیټم خرڅو که چېرته مثال دا ایکسپایري نو د سیل په وخت کې به موږ ته وارننګ راکوي، یو میسج به راکوي چې مطلب دا آیټم ایکسپایر دی. دا فنکشنز به هم موږ دې کې ایډ کوو. پرچیز ماسټر. پرچیز ماسټر نه هدف زموږ دا دی چې کله موږ لکه سټاک ته یو جنس بیا جمع کوو. پرچیز آی ډي، پرچیز ډیټ، اماؤنٹ، پریویوس بیلانس، ریسیوډ ان نیټ بیلانس. مقصد د پریویوس بیلانس نه مقصد دا دی لکه موږ یو ټرانزیکشن کړی اول 10,000 روپۍ مال موږ راوړی دی، په دې کې هم 3,000 روپۍ ورکړي، 2,000 پاتې دي. بیا سبا ترې نه 10,000 راوړو نو ګوره د دې کمپنۍ نه چې موږ مال راوړو نو 3,000 موږ مخکې ورکړي وي، 2,000 په موږ پاتې دي. 10,000 هم ترې اوس مال راوړو نو 10,000 جمع 2,000 19,000. نو دې کې بیا چې موږ څومره ورته ریسیفټ کوو بیا به نیټ بیلانس موږ ته راوځي. یعنی پریویوس بیلانس نه هدف اولډ بیلانس، مخکینی بقایا، پښتو کې ورته سابقه بقایا چې وایي. او نیټ بیلانس یعنی اوسنی او مخکینی چې په موږ څونه پاتې کېږي نو هغه نیټ بیلانس کې راځي. پرچیز ډیټیلز کې به مکمل ډیټیلز موږ ساتو. پرچیز آی ډي وي، آیټم نیم وي، پرایس وي، یونټس وي اینڈ ټوټل. ټوټل به موږ په ټیبل کې ګوره نه ایډ کوو، یاد ساتئ. ډیرایوډ ویلیو اټریبیوټ به همیشه دپاره موږ که دا یو کیلکولیټډ اټریبیوټ وي. اوکې. د نیکسټ تھنګ سپلایر لیجر. سپلایر لیجر نه هدف دا دی چې کله موږ وغواړو چې مطلب لکه د سپلایر د کمپنۍ کاته، هغه کاته موږ سره دلته پرته وي.
د کم سپلایر نه په کم تاریخ باندې موږ مال راوړی دی ډسکرپشن کې به لیکو یا موږ مطلب پیسې ورته جمع کړي دي ډیبټ ان کریډټ کله چې مال تی راوړو ډیبټ سایډ ته رسو کریډټ مطلب چې کله موږ مطلب کله چې په اکاونټ کې زیاتواله راځي نو ډیبټ سایډ ته رسو کله چې په اکاونټ کې کمواله راځي نو کریډټ سایډ ته به رسو د یو کمپنۍ مکمل هغه اخرنۍ کاته چې څونه موږ سره ده څونه بقایا یو موږ د هغوی نو هغه به موږ سره 1 by 1 دلته په بیلانس کې ښکاره کیږي یعنې د لیجر فایده دا ده موږ سره چې موږ ته پته لګي چې موږ ټوټل څومره بقایا یو ټوټل موږ د کمپنیانو نه څومره لکه بقایا یو دې ته موږ په اکاونټینګ اصطلاح سره اکاونټ پیبل ورته هم وایو اکاونټ پیبل اکاونټ پیبل بل موږ سره کسټمر دی کسټمر آی ډي لکه کلم چې یو سیل موږ کوو نو یو خبر یاد ساتئ اکثره سټورونو کې موږ سره داسې که نه چې جنرل سیل موږ کوو مطلب یو اکاونټ موږ جوړو فرض مثال د جنرل اکاونټ په نوم باندې جنرل سیل لکه هغه کې ضرور نه چې موږ مشتری نوم منشن کړو ځکه هغه سیل موږ په کیش باندې کوو خو یو وخت داسې چې یو مشتری موږ نه بیل غواړي هغه ته به بیل هم ورکوو صحیح ده او د هغه مشتری کیدای شي موږ ته یو څه پیسې راکوي څه پاتې کېږي د هغې ډیټیلز به موږ ځان سره ساتو نو بیا به موږ د مشتری نوم ټایپ کوو نو دوه خبرې دي یو د هر مشتری خپل اکاونټ دی یو جنرل اکاونټ دی چې کله موږ نه غواړو چې د یو مشتری باره کې انفارمیشن وساتو نو به جنرل اکاونټ ته جمع کیږي او کله چې غواړو مطلب چې د هر مشتری ځان ته کاته وي نو بیا به د هر مشتری دپاره خپل انفارمیشن ټایپ کوو نو هغې دپاره یو ټیبل موږ باید جوړ کړو کسټمر آی ډي کسټمر نیم کانټیکټ نمبر ایمیل سیل انوایس نمبر ډیټ دا بیل کم کسټمر ته جوړیږي انوایس د څونه پیسو بیل دی آیا اول بیلانس د کسټمر سره و څومره کیش موږ ته راکوي او څومره نیټ بیلانس پاتې کیږي د کسټمر سره سیل ډیټیلز لکه دې کې موږ سره باید معلوم شي چې په دې بیل کې موږ څه خرڅ کړه فرض مثال موږ سره 21 نمبر بیل دی په 21 بیل کې موږ کم پروډکټ خرڅ کړي په څومره قیمت سره څومره دانې نو سیل ډیټیلز بدلته مطلب دو ټیبل یو چې دی سیل انوایس دی چې دا یو ماسټر ټیبل دی یو چې دی سیل ډیټیلز دی چې دا چایلډ ټیبل دی بل موږ سره کسټمر لیجر دی کسټمر آی ډي لکه هر مشتری سره باید موږ کاته ولرو ځکه موږ سره لکه پیمنټ ټایپ یو کیش یو کریډټ وي کیدای شي موږ ته مشتری نغدې ټولې پیسې راکوي کیدای شي یو څه روپۍ موږ ته راکوي یو څه پاتې کیږي نو هغې دپاره موږ یو لیجر جوړو یعنې د مشتری کاتې په نوم باندې لیجر مینس کاتا د کسټمر آی ډي یعنې کم کسټمر کاتا کم تاریخ باندې د مشتری سره ټرانزیکشن شوی تفصیل یعنی بیل ورکول شوی که نه پیسې ترې نه اخیستل شوي څه شوي که نه اکاونټ ډیبټ شوی دی او که اکاونټ کریډټ شوی دی مطلب د اکاونټینګ دا اصول دي هر اکاونټ دوه خواوې لري یو ډیبټ سایډي بل کریډټ سایډي چې کله په اکاونټ کې زیاتوالی راځي نو هغه موږ په ډیبټ سایډ کې رسو چې کله موږ سره په اکاونټ کې کموالی راځي نو په کریډټ سایډ کې رسو همداشان موږ ته به د هر مشتری هغه خلصه آخرنۍ بقایا هم معلومیږي او په دې سافټویر کې موږ یو بل سیسټم هم ایډ کوو چې هغه د ډاکټرس ریلیټډ ده لکه ډاکټر نیم د هغه پوسټ د هغه ایکسپیرینس د هغه سیلري د هغه کانټراکټ ډیټ د هغه کانټراکټ ټایپ کیش فلو نه هدف دا دی چې دې موږ ته روزمره هغه زموږ د کمپنۍ زموږ د دې بزنس سټیټس ښیي ډیلی موږ نن څومره مصارفات کړي موږ ته ډیلی نن څومره انکم راغلی نیټ سیل نن څومره شوی نیټ سیل او انکم کې فرق دی انکم مینس پروفیټ it means when we minus expenses from sale so after that we have a value which is called net profit income هغې ته وایي ښه revenue net sell چې څومره سیل نن شوی او بل net cash on hand یعنې موږ سره نغدې څومره روپۍ په لاس کې دي اوس یعنې د هرې ورځې به بیل مکمل
مونږ ته ښیي. خو په کیش فلو کې به یو سیستم مونږ دا هم جوړو چې فرام ډیټ ټو ډیټ سیستم هم پکې جوړو. لکه مونږ غواړو د اولې میاشتې اول تاریخ 2019 نه واخله تو د اولې میاشتې اول تاریخ تر 2020 پورې مونږ ته ډیټیلز وښایه، یعنی د یو کال ټوله کیش فلو مونږ ته وښایه، نو مونږ ته به پته لګي که نه. سو دا زمونږ د دې پروجیکټ لومړنی لیکچر و چې مونږ په دې لیکچر کې صرف د خپل پروجیکټ ریکوایرمنټس تشریح کړل. In next lecture inshallah we will get started practically. Thank you very much for watching, and let's see and hope you enjoy my lecture, and